أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جین ایجوکیشن یوټیوب چینل ګران اوریدونکو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هیله مند یم چې راته راکړو جوړ به اوسئ د نن ورځې موضوع موږ سره بیا هم په کمپیوټر کې ټاپ 10 یعنی 10 هغه ضروري شارټکټونه د کیبورډ شارټکټونه چې هر کس ته باید دا یاد وي تر څو دلته په کاري ساحه کې اسانتیا ور وبخي تر څو دی له مکمل کارونه ښه په اسانۍ سره وکړي. دا 10 هغه اساسي شارټکټ دي چې تر څو د دې په واسطه کولی شي یو کس ډېر په اسانۍ سره ډېر کارونه پر مخ یوسي. نو زه راځم هر یو یې بیل بیل تاسو ته تشریح کومه. لومړی هم ډېر اسانه او ساده او سمپل شارټکټ چې دی کنټرول سی. په کیبورډ کې به تاسې راځو وینډوز آر ته دلته لیکو او اس کې کیبورډ راړو دلته به تاسې کنټرول پلس سی بټن سره تاسې کولی شئ چې یو څه کاپي کړئ. تاسې به یو څه هغه وخت کاپي کوئ چې کله تاسې مثلا یو څه انتخاب کړي وي. زه راځم دلته یو بلینک ورکشیټ انتخابوم او دلته مثلا یو څه لیکم. زه لیکم چې افغانستان زه دلته دا لیکم. بعد د هغې نه زه دا سلیکټوم د ماوس په کرزر سره. بعد د هغې نه زه دې نه کنټرول سی سره کاپي اخیستی شم. کنټرول سی سره او کاپي سره دې باندې رایټ کلیک وکړه کاپي. نه مې چې کله واخیسته بعد د هغې نه زه لاندې راځم. تر ټولو مهم شارټکټ چې بل دی هغه کنټرول وي لاندې را روان دی. زه به تاسو ته د دې هر څه نه مخکې کنټرول وي شارټکټو طریقه وښیم. نو کنټرول وي عموما د پیسټ لپاره استعمالیږي چې موږ یو څه کاپي کړي وي هغه بیرته پیسټ کوو. نو کنټرول سی او کنټرول وی دواړه یو بل ریلیټډ دي. یو کاپي بل او بل یې پیسټ کوي. صحیح ده. کنټرول وی هم په کیبورډ کې او د وی بټن صحیح د میتود دی. بعد د هغې نه چې دی موږ سره بل شارټکټ چې دی هغه کنټرول ایکس دی. کنټرول ایکس شارټکټ سره مثلا موږ که وغواړو دغه افغانستان دلته لیکل شوی بلکل په ساده اصطلاح موږ دا د دې ځای نه ختموو او په بل ځای کې ږدو. دا زه دې ځای نه کنټرول ایکس کومه. په کیبورډ کې کنټرول ایکس نه چې ووهه دلته راځم بیخي دلته یې پیسټ کومه کنټرول وی سره. صحیح ده. دا د کنټرول ایکس شارټکټ کار و. بعد د هغې نه بل شارټکټ چې موږ سره راغلی کنټرول ای ده. کنټرول ای شارټکټ چې دی دا د سلیکټ کول لپاره دی. مثلا داسې په کرزر باندې زه انتخابول کړی شم په یو پروګرام کې بل کنټرول ای سره هم زه انتخابول کوی شم. کنټرول ای د میتود دی. بعد د هغې نه چې دی موږ چې کله کاپي او پیسټ دا کوو بعد د هغې نه مخکې د دې نه باید موږ دا هر څه سلیکټ کړي وي د کنټرول ای سره. بل شارټکټ چې دی کنټرول اف دی. کنټرول اف په زیاتره پروګرامونو لکه ورډ اکسل پاور پوینټ او په دغه پروګرامونو کې د دغه فایند د ښکاره کولو دپاره پکارېږي. مثلا زه دلته لیکم چې ما ته هغه لغات راښکاره کړه چې هغې په سر کې لیکلي وي ای اف جي. نو دلته دوه ریزلټه ماته راغله چې یو په لومړني افغانستان کې بل په دویم کې دلته ریزلټونه دوه دي. په پیج 1 کې ریزلټ دواړه په افغانستان کې ای اف جي ایچ راغلی. صحیح ده. نو دا د فایندینګ د دغه کمانډ د راویستلو دپاره کنټرول اف شارټکټ استعمالیږي. کنټرول پلس اف صحیح د میتود. بعد د هغې نه چې دی بل کنټرول این دی. کنټرول اکثره په پروګرامونو کې د نوې صفحې د راوستلو دپاره کارېږي. لکه په ورډ کې یو نوې صفحه خلاصوي کنټرول این سره
کنټرول ان هم داسې کنټرول به ونیسي او پلس ان د میتودو او بل شارټکټ چې دی کنټرول پی د په زیاتره پروګرامونو لکه د افیس پیکیج کې کنټرول پی موږ وهو په هغې سره موږ کړی شو چې د پرنټ سیټ اپ ته ځان ورسوو مثلا یو څه پرنټ کړو نو په ورډ ایکسل پاور پوینټ او په ډیری نورو پروګرامونو کې کنټرول پی شارټکټ چې دی هغه د پرنټ لپاره یوز کیږي بل هم کنټرول شیفټ ان دی کنټرول شیفټ ان چې دی دا په وینډوز کې البته وینډوز کې مثلا موږ دلته راځو دلته ځان دپاره نوی فولډر خلاصو کنټرول شیفټ ان زه دا هم هلته ورته نوم لیکم خان دا خان په نامه فولډر چې راغی د کنټرول شیفټ ان په شارټکټ سره راغی دا کنټرول شیفټ ان شارټکټ چې یوز کیږي دا د فولډر کریټینګ دپاره یوز کیږي په ډیری پروګرامونو کې بل اهم شارټکټ چې دی هغه موږ سره F5 دی F5 تاسې به لیدلي ډیری کمپیوټرونه سست وي او ناټ ریسپانډینګ لاوډینګ کې وي نو د هغې د حل لپاره موږ F5 بټن په کیبورډ کې F5 بټن وهو F5 بټن د کمپیوټر د ریفریشینګ دپاره لکه څنګه چې په رایټ کلیک سره دغه ریفریش موږ بار بار وهو نو د دې د خلاصون دپاره موږ F5 بټن یو دوه ځل وهو موږ کمپیوټر ریفریش کیږي بل اهم شارټکټ چې دی هغه ټیبز دی ټیبز په اکثره پروګرامونو کې لکه ورډ ایکسل او په همداسې نورو ډېرو پروګرامونو کې د ډبل سپیسینګ دپاره مثلا د سپیس بټن هم یو سپیس وي که ټیب هم دوه ځي یعنی د وخت د مدیریت دپاره یعنی د کم وخت دپاره چې دی مثلا موږ دا استعمالو بل هم کنټرول زیډ دی کنټرول زیډ په فوټوشاپ او په کورلډرا او په ورډ ایکسل افیس څومره پیکیج دی په دغه ټولو پروګرامونو کې د انډو دپاره استعمالیږي مثلا زه دغه فولډر ډیلیټ کوم بیرته کنټرول زیډ وهم دا فولډر بیرته راځي یعنی د یو کار د ریورس کول دپاره موږ دا شارټکټ یوز کوو نو دغه د یو څو اهم د کمپیوټر شارټکټونه چې تاسو ته مې په ویډیو کې ریپرزینټ کړل که نور هم تاسې څه آیډیا سجیشن لرئ څه کویشن لرئ ما ته په کمنټ کې ولیکئ زه به په هغې باندې ویډیو جوړه کړم او تاسې سره به شریکه کړم د لا زیات ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ویب سایټ خامخا تعقیب کړئ د هرې ویډیو ایکسپلینیشن تاسو په ویب سایټ کې کتلی شئ د هرې ویډیو را مټیریل چې دي کوم مواد چې زه په ویډیو په ریکارډینګ کې یوز کوم نو هغه تاسو په ویب سایټ نه ترلاسه کولی شئ تاسو ته به په ډسکرپشن کې د دې ډاونلوډ لینک موجود وي د هرې ویډیو لیکلې بڼه په تاسو په ویب سایټ کې کتلی شئ نو لطفا زموږ ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او د لا پوهې څخه ځان برخمن کړئ